قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ویل ما تاته نو ویلی چې ته ما سره صبر نشي کولای. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیہ السلام ویل دین ورسته کما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته مال ځان سره مپرېږده، دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراو. موسی علیه السلام وویل که ته غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ویل نوره له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده، اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. د هغې کشتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم، ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو، مونږ وویریدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لدې عمله موږ وغوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د صلې رحم هیله هم زیاته وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او دغه دیوال معاملات دا ده چې دا د دوه یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسېږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسېږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي، ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی له تانه د ذوالقرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه څه حال تاسو ته واورم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
مونږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی او هر ډول وسایل او اسباب نور بخلیو. هغه لومړی د لویدیځ خواته د یو اقدام اسباب برابر کړل ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حده ورسېد نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولید او هلته یو قوم وموند. مونږ وویل ای ذوالقرنینه ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړي او دا هم چې ښه چارچلند ورسره وکړي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه ویل څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به هغه د خپل رب لوري ته ورګرځول شي او هغه به ورته لا سخت سزا ورکړي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دی او موږ به ورته اسانه حکمونه ورکړو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو تر دې پورې چې د لمر خاته حتی ورسید. هلته ولیدل چې لمر په یو داسې قوم باندې راخیږي چې مونږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لاره چاره نه ده برابره کړې. د هغو دغه حالو او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې مونږ پوهېدلو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دوه غرونو منځ ته ورسېد نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا مون چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هغو خلکو ویل چې ای ذوالقرنینه یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي نو آیا مونږ تاته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زمونږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوي؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هغه ویل څه چې زما پروردګار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډیر دي. تاسې په بشري قوا له ما سره مرسته وکړئ زه ستاسې او د هغو په منځ کې بند اچوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما ته اهن چادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډو ډکړ نو خلکو ته ویل چې اوس اور بل کړئ تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو نو هغه ویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلي کړي مس وڅڅوم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ور باندې نشوی راختلی او په هغه کې سورای کول له دې نه هم ورته زیات ګران. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین ویل دا زما د پروردګار رحمت دی خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه را رسیږي نو دا به میده هوار کړي او زما د پروردګار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هغه ورځ به موږ خلک پرېږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پوکړی شي او موږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او همغه ورځ به وي چې موږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو، د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړانده شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلک چې کفر غوړه کړی دی دا یې ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کارسازان ونیسي؟ موږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه آیا موږ تاسو ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ هغه چې په دنیوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړه وړه ښه دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ. له دې کبله د هغو ټول عملونه به بېزه شول. د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن یعنی قدر ورنه کړو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. د هغو سزا دوزخ دی د هغه کفر په بدله کې چې هغوی غوره کړ او د هغو ملنډو په بدل کې چې هغوی زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پورې ووهلې. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کوم کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه وکړل د هغو میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هیڅکله به له هغه ځایه وتل او چېرته تلل د هغو زړه ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ای محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاهي شي نو هغه به ختم شي، خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسېدلې، بلکې که موږ هم دومره شیۍ نوره هم راوړو نو هغه به هم بس ونه کړي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زه خو ستاسې په څیر یو انسان یم، ما ته وحی کیږي چې ستاسې خدای همدا یو خدای دی، نو څوک چې خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. كاف ها يا عين
صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا کاف ها یا عین صاد د هغه رحمت یادونه د چستار رب پر خپل بنده زکریا علی السلام کړیو کله چې هغه خپل رب په پټه پټه وباله قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا غارزو کړه ای پروردگار زما ان هډو کې کمزوري شوی دی او سر مې لډیر زوړ والی نه بل وږي ای پروردگار زه هیڅ کله له تا څخه په دعا غوښتنه کې نامراد نه یم پاتې شوی وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا زلزان ورسته د خپل قوم له بدین ویریږم او زما میرمن شنډه ده نو ما ته په خپل ځانګړي لورینه او داسې وارث را په برخه کړه چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم عمومي او ای پروردگار هغه یو غوره انسان وګرځوه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا جواب ورکړ شو ای زکریا مونږ تا ته دی وهلک زیری درکو چې د هغه نوم به یحیی وي مونږ په دې نامل دینه مخکې هیڅ سړی نه دی پیدا کړی قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا عرض وکړ پروردگار خنو زما به څنګه زوی وشي چې میرمن مې شنډه ده او زه زړښته وچ شویم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا جواب ورکړ شو هم داسې به کیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غونډه خبره ده نګوري چې لدین مخکې مې ته په داسې حال کې پیدا کړی چې ته هیڅ شی نه وي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا زکریا وویل پروردگار زما لپاره کومه نښانه وټاکه وی فرمایل ستا لپاره نښانه دغه ده چې ته به پرلپسې 3 ورځې له خلکو سره خبرې ونه شې کړای فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا هغه له محراب څخه راووت خپل قوم ته راغی او هغه په اشاره سره هغو ته لارښوونه وکړه چې سهار او ماښام پایکي بیانوي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او پر هغه غاګو شو ای یحیی د خدای کتاب ټینګ ونیسه مونږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکړ او خپل لوري نه مو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه او هغه خورا پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق پیژندونکی و هغه نه زور زیاتی کوونکی و نه سرغړونکی وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام پر هغه په کومه ورځ چې هغه پیدا شو او په کومه ورځ چې هغه وفات شي او په کومه ورځ چې هغه ژوندی را پاتول شي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه خپل اړوندو کسانو په بیلیدو ختیځه خوا کې ګوښه شوی و او پرده نیولې واله هغونه پټه ناسته وه. په دغه حالت کې مونږ هغې ته خپل روح یعنې پرښتو ولېږله او هغه د هغې په وړاندې په بشپړه انساني بڼه کې څرګنده شوه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم ناڅاپه نارې کړې چې که ته کوم له خدایه ویریدونکی سړی نو زه له تا نه د رحمان پناه غواړم، ما ته مه رانږدې کېږه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هغه وویل زه ستا د پروردګار استازی یم او د دې لپاره لیږل شوی یم چې تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم وویل زما به څنګه هلک وشي چې کله زه کوم بشر لمس کړی قدرې نه یم او نه زه کومه بدکاره ښځه یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. پرښتې وویل همداسې به کېږي، ستا رب فرمایي چې دغسې کول ماته ډېر اسانه دي او موږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یوه نښانه شي او زموږ له لوري یو رحمت او دا کار سرته رسېدونکی دی. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مریم د دغه ماشوم امینواره شوه او هغه له دې امینوارۍ یعنې هلک سره چې په ګېډه کې درلود یو لرې ځای ته لاړه. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بیا د لنګوال کړاو ورباندې د خرما ترې یوې ونې لاندې راغی. هغې وویل کاشکې زه له دې نه مخکې مړه وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پرښتې له لاندې هغې ته غږ وکړ، ویې ویل مه خفه کېږه، ستا پروردګار تر تا لاندې یوه چینی وبهولې ده. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. او تل لږ غوندې د دغې ونې ډډ وخوځوه، پر تا به خوږې ښېرازه خرماوې راتویې شي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نو وخوره وڅښه او خپلې سترګې په دغه هلک روښانه کړه. بیا که کوم یو انسان دې ولیدو نو ورته ووایه چې ما د رحمان خدای لپاره روژه نظر منلې ده، له دې امله نن به زه له هیڅ چا سره خبرې ونه کړم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بیا هغه له دې ماشوم سره خپل قوم ته راغله. خلکو وویل ای مریم دا خو تا ستر جرم وکړ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ای د هارون خورې نستا پلار کوم بد سړی و او نستا مور کومه بدکاره ښځه وه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم د ماشوم لوري ته اشاره وکړه. خلکو وویل موږ له ده سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی. قالت إني عبد الله
وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ماشوم غږ وکړ زه د الله بنده یم هغه ماته کتاب را کړ او پیغمبر یې کړم او برکتی یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات ته پابندۍ او حکم را کړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپل مور د حق ادا کوونکی وګرځولم او زه سرغړونکی او بدبخته نه یم ګرځولی سلام دی پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی را پاڅول شم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون دغه د مریم د زوی عیسی سرگذشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیاني خبره چې په هغه کې خلک شک کوي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون د الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولي ونیسي هغه پاک ذات دی هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او همغسې کیږي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او عیسی ویلی و چې الله زما رب هم دی او ستاسې رب هم نو تاسې د هغه بندگی وکړئ همغه سمه لاره ده فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم خو بیا بیلا بیلو ډلو په خپلو منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت د سترې تباهۍ وي چې کله هغوی یوه لویه ورځ وګوري أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين کله چې هغوی زمون په وړاندې حاضر وي په هغه ورځ خو به د هغوی غوږونه هم ښه اورېدونکي وي او سترګې به یې هم ښې لیدونکي وي مګر نن دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې اخته دي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اے محمد صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي دوی له هغه ورځې نه وویره چې کله فیصله وکړای شي او له پښیمانتیا پرته بله چاره نه وي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا او په دې کتاب کې د ابراهیم علی السلام قصه بیان کړه بشکه هغه یو ریښتینی انسان او پیغمبر إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دوی ته لږ هغه وخت یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانه ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري نه څه ویني او نه ستا څه کار جوړولی شي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا پلار جانه ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی ته په ما پسې راځه زه به تا ته سمه لاره وښیم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا
پلار جانه ته د شیطان بندگی مکوه، شیطان خو له رحمان خدای څخه سرغړونکی دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پلار جانه زه ویریږم چې چیرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نشي او د شیطان ملګری شي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پلار ویل ابراهیم آیا ته زما له معبودانو څخه اوښتی؟ که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم. ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم ویل سلام دی تا ته، زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بخښنه وکړي. زما رب په ما ډیر زیات مهربان دی. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. زه تاسې هم پرېږدم او هغه هستی چې تاسې له خدایه پرته بلئ. زه به خپل رب وبلم، هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نو کله چې هغه له هغو خلکونه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو، نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. او هغو ته مو خپل رحمت ور په برخه کړ او هغوی مو ریښتوني نومیالي کړل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی علی السلام یادونه وکړه. هغه یو غوړه کړی شوی شخص او استازی پیغمبر و. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. موږ هغه د تور له ښي اړخ نه وباله او د راز په خبرو اترو سره مو نږدېوالی ور په برخه کړ. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. او په خپل مهرباني سره مو د هغه ورور هارون پیغمبر وګرځاو، هغه ته مو د مرستیال په ډول ورکړ. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل یادونه وکړه. هغه په وعده کې ریښتونی او خاص استازی پیغمبر و. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هغه خپل کورنۍ ته د لمانځه او زکات حکم کاوه او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه. هغه یو ریښتونی انسان او یو پیغمبر او هغه مونږ لوړ مقام ته خېژولی و. د مریم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 19مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 98 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 55 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده د آدم علی السلام له اولادینه او د هغو خلکو له زوجات څخه چې موږ هغوی له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپاره کړي او د ابراهیم علی السلام له اولادینه او د اسرائیل علی السلام له اولادینه او دوی له هغو خلکو څخه و چې موږ ورته لارښوونه وکړه او د هغو حال دا و چې کله به د رحمان خدای آیاتونه ورته اورول کېدل نو د ژړا په حال کې به په سجده پرېوتل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نشي. د هغو لپاره د دایمي استوګنې جنتونه دي چې رحمان خدای له خپلو بندګانو سره د هغو نالیدلې وعده کړې ده او دغه وعده په باوري توګه ترسره کیدونکې ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هلته به هغوی کومه بابیزه خبره وانه اوري سلام به واوري او د هغو روزي به ورته پرله پسې سهار او ماښام ورسیږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دغه د هغه جنت چې مونږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو نه هغه کسانو ګرځو چې تقوا یې غوره کړې ده. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے محمد صلی الله علیه وسلم پرښتې وایي مونږ ستا د رب له حکم نه پرته نه راکوزیږو څه چې زمونږ مخې ته دي او څه چې زمونږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستا رب هیرونکی نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او ځمکې ترمنځ دي نو ته د هغه بندګي وکړه او د همغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا شته ستا په علم کې کومه هستی د هغه سیال؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان وایي آیا په رښتیا کله چې زه ومرم بیا به ژوندی راویستل شم؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان نور یادوي چې مونږ مخکې دای پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دای هیڅ شی هم نه و؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ستا پر رب قسم چې مونږ به رومرو دوی ټول او له دوی سره شیطانان هم ایثار راولو بیا به د دوزخ چار پیر سرکوزي په ګونډو را حاضر کړو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
بیا بل هر ډلنا هر هغه څوک په بیل توګه راوباسو چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکشه شوی. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بیا په دې باندې موږ ښه پوهیږو چې له هغو نه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لتاسې نه هیڅوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتونکي نه وي. دا خو یوه فیصله شوې خبره ده چې د هغې ترسره کول ستا د رب په غاړه دي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. دوی ته چې کله زموږ روښانه آیاتونه اورول کیږي نو منکران مؤمنانو ته وایي وښایاست زموږ دواړو ډلو نه کومه یوه په ښه حالت کې ده او د چا غونډې زیاتې شانداره دي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. په داسې حال کې چې موږ له دوی نه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان شوکت کې له دوی نه پر مخ تللي وو. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. دوی ته وایي څوک چې په ګمراهۍ کې اخته کیږي هغه ته رحمان خدای مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه راز خلک هغه څه وګوري چې له هغو سره یې وعده شوې ده که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت نو بیا هله ورته څرګندېږي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزورې ده. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. د دې پر خلاف کوم کسان چې سمه لاره غوره کوي الله هغو ته د سمې لارې په تګ کې پرمختګ ور په برخه کوي او باقي پاتې کېدونکي نیکۍ ستا د رب په نزد مکافات او عاقبت په اعتبار سره ډېرې ښې دي. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا تا هغه څوک ولیدي چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کوي او وایي چې ما ته خو به مال او اولاد هم داسې راکول کیږي؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. آیا هغه په غیب خبر شوی دی یا له رحمان خدای نه کومه وعده اخیستې ده؟ هیڅ کله داسې نه ده. دای چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ور زیات کړو. دای چې کوم وسایل او ډله لښکر یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دای به یک یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. دوی له الله نه پرته خپل څه خدایان نیولي دي تر څو چې هغوی د دوی ملاتړ وي. هیڅ ملاتړ به یې نه وي. هغوی ټول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریځ به ونیسي. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
آیا تا نه دي لیدلي چې موږ د حق دغه منکرانو ته شیطانان خوشي کړي دي چې دوی په پوره ډول د حق دښمنۍ ته هڅوي؟ ښه نو اوس پر دوی باندې د عذاب نازلېدو لپاره تلوار مه کوه، موږ د دوی ورځې شمارو. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هغه ورځ راتلونکې ده چې موږ پرهیزګاران د میلمنو په څېر د رحمان خدای حضور ته وړاندې کړو او مجرمان به د تږو څارویو په شان د دوزخ لوري ته وشړو. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. په هغه وخت کې به خلک په کوم سپارښت راوړلو قادر نه وي بې له هغه چا څخه چې د رحمان خدای له حضور څخه یې اجازه نامه اخیستې وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هغوی وایي چې رحمان خدای څوک په زوی ولی نیولی دی. ډېره بابیزه خبره ده چې تاسې جوړه کړې ده. نږدې ده چې آسمانونه وچوي، ځمکه څیرې شي او غرونه راوغورځېږي. په دې خبره چې خلکو د رحمان خدای لپاره د اولاد د شتوالي دعوا وکړه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. د رحمان خدای دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څه دي ټول د هغه حضور ته د بندګانو په حیث وړاندې کیدونکي دي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هغه په ټولو محیط ته او هغوی شمیرلی دي، ټول به د قیامت په ورځ یو یو د هغه په وړاندې حاضر وي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا باوري د کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، ډېر ژر به رحمان خدای د هغو لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه کلام مونږ آسانه کړی دی، ستا په ژبه مو د همدې لپاره نازل کړی دی چې ته پرهیزګارانو ته زیری ورکړي او متعصبو خلکو ته اخطار ورکړي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. لدین مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي، نو نن چیرته ته د هغو نښه نښانه مومي یا کوم غږ هم چیرته اوري؟ د طه مبارکه سوره د قرآن عظیم الشان شلمه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو اخته شي، دا خو د هر هغه چا لپاره یوه یادونه ده چې وویریږي. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي دي. الرحمن على العرش استوى. هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهي پر تخت حکم چلوونکی دی. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
د هغو ټولو شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي او د هغو چې د آسمان او ځمکې ترمنځ دي او د هغو چې تر خاورو لاندې دي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. که ته خپله خبره په لوړ غږ وکړې هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هغه الله دی له هغه پرته بل خدای نشته د هغه لپاره ډیر غوره نمونه دي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او آیاتات د موسی علیه السلام څخه خبر هم رسیدلی دی کله چې هغه یو اور ولید او خپل کورنۍ ته وویل چې لږ تم شئ ما یو اور لیدلی دی ښایي چې تاسو ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ماته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هلته چې ورسید غږ شو اے موسی زه ستا رب یم پڼې دې وباسه ته د طوا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی واوره څه چې درته وحي کېږي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. همدا زه الله یم له ما څخه پرته بل خدای نشته نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم تر څو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی تا دې د هغه ساعت له فکر نه منع نه کړي که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. وما تلك بيمينك يا موسى. اے موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی جواب ورکړ دا زما همسا ده په دې باندې په تکیه کولو ګرځم په دې سره د خپل پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې اخلم. قال ألقها يا موسى. الله فرمایل دا وغورځوه اے موسی. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله فرمایل هغه ونیسه ویریږه مونږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لکشان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بل کوم تکلیف څخه بد زلان دراوزی دا بل نه خانه ده د دې لپاره چې مونږ تاسو د خپل سترو نه خانو خوونکیو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوست فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګار زما سینه پرانیزه او زما کار ماته آسانه کړه
او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبره وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه، هارون چې زما ورور دی. د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ ښه ستا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو. ته تل زمونږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل ای موسی څه چې دی وغوښتل درکړای شول، مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه، داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سیند کې وغورځوه. سیند به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن را واخلي. ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه، بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و، مونږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې. نو اوس هماغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ای موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړی، زه ته او ستا ورور زما له نښانو سره او پام کوئ تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. زه تاسې دواړه فرعون ته ورشئ چې هغه سرکشه شوی دی، له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړئ، ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دواړو عرض وکړ پروردګاره مونږ ویریږو چې هغه به پر مونږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله وفرمایل مو ویریږئ زه له تاسې سره یم، هر څه اورم او وینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
غته ورشه او آیاس چې موږ ستاسو رب استازي بني اسرائیل موږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مربړه موږ ته ستاسو رب له نښانې سره راغلیو او سلامتی ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. مونږ ته په وحی سره ښودل شوې ده چې عذاب دی د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي. قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون وویل خنو بیا ستاسې دواړو رب څوک دی ای موسی؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی جواب ورکړ زموږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته د هغه خپل ساختمان ورکړ بیا یې ورته لار وښودله. قال فما بال القرون الأولى؟ فرعون وویل او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالت و؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. موسی وویل د هغې علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی. زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی. همغه ذات چې ستاسې لپاره د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسې د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول. د طه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 450 آیت څخه اوري. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وخوري او خپل څاروي هم وڅروي بشکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. له همدې ځمکې نه مونږ تاسې پیدا کړي یاست همدې ته به مو بیرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. مونږ فرعون ته خپلې ټولې نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او ویې نه منلې. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زمونږ له هېواد نه وباسې؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغسې کوډې راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نه به مونږ له دغې فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د جشن ورځ وټاکله شوه او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځي د خپلې ټولې دسیسې راټولې کړې او مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل ای اجل نیولو پر الله باندې د دروغ تورونه متړئ کنه نو یو سخت عذاب به تاسې تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراده شو.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. د دې په اورېدو د هغو په منځ کې نظري شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هېواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپلې ټولې دسیسې را یو ځای کړئ او په میدان کې اول لیکه شي. نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوډګر وویل ای موسی تی غورځوي او که مخکې مونږ غورځو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسی ویل نه تاسې وغورځوئ. په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډو په زور سره موسی علیه السلام ته ځغلېدونکي وبرېښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرېد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مونږ وویل مه ویرېږه همدا ته به برلاسی شي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغورځوه څه چې ستا په لاس کې دي اوس د دوی ټول مصنوعي شیان تېروي. دوی چې څه جوړ کړي راوړي دي دا خو د کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅکله نشي بریالی کېدی که په هره بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون وویل تاسې ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما درته اجازه درکړې وي. ښکاره شوه چې دا یې ستاسې لارښود دی چې تاسې ته یې کوډګري ښودلې وه. ښه نو اوس به زه ستاسې لاسونه پښې رادو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم. بیا به تاسې ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کوډګرو جواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږ پیدا کړی یو دا هیڅ کله نشي کېدای چې مونږ د روښانه نښانو له راتګ نه وروسته هم په رښتینولۍ باندې تا ته ترجیح درکړو. ستا چې څه خوښه وي هغه وکړه. ته خو ایله بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولی شي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. مونږ خو په خپل رب ایمان راوړ تر څو زموږ خطاوې راوبخي او له دغې کوډګرۍ نه چې تا ورباندې مجبور کړي وو راتېر شي
الله ډیر غوره او همغه باقی پاتې کیدونکی دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټولو خلکو لپاره لوړې درجې دي. سمسور بې خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي. دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان د سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه. ته د چا له شا درپسې تلو نه هیڅ مه ویرېږه او مو د سمندر په منځ کې په تېرېدو وډارېږه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. له شان فرعون خپل لښکر سره راورسېد او بیا سمندر پر داسې خور شو لکه څنګه چې د خورېدو حق. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم گمراه کړی کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ای بني اسرائیلو مونږ تاسو ته ستاسو له دښمن نه نجات درکړ او د تور په خیاخ کې مو ستاسو د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوى نازل کړل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. خوري زمون پاکه درکړې روزي او د هغې په خوراک کې سرکشي مه کوئ او که نه نو پر تاسې به زما غضب پرېوځي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکیږي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. البته چا چې توبه ویستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډېر بخښونکی یم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. او څه شي ته له خپل قوم نه د مخه راوستلې ای موسی؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. غاز وکړ هغوی زما تر شا روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شې. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله وفرمایل خن واوره موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامري هغوی ګمراه کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
موسی علیه السلام سخت غصې او خواشینۍ په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی وی ویل ای زما قومه ایا ستاسو رب له تاسو سره غوره وعده نه وی کړې ایا پر تاسو ورځې زیاتې اوښتې دي یا تاسو په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسو له ما سره وعده خلافي وکړه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي هغه جواب ورکړ مونږ له تاسو سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې دا چې وشول چې مونږ د خلکو د غاڼو تر پیټي لاندې ستومانه شوي وو او مونږ هغه غورځولې وي بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې د یو خوسکي بوت راوویست چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله خلکو غږ وکړ همدغه دی ستاسو خدای او د موسی خدای د موسی دی هیر شو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هارون علیه السلام د موسی علیه السلام لره تګ نه مخکې هغو ته ویلي و چې ای خلکو تاسو د دې له امله په فتنه کې غورځېدلي ستاسو رب خو ډېر زیات مهربان دی نو تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى خو هغه ورته وویل چې موږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسی علیه السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل هارونه تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړندار عمل ونه کړې آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هارون جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیره منیسا مو زما د سر ویښتان را کاږه زه له دې نه ویرېدم چې ته به راشې او به وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ قال فما خطبك يا سامري موسی علیه السلام وویل ای سامري ستا څه خبره ده قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې دغه خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پښو له پلنه یو موټی خاوره را پورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ما ته هم دغسې څه راوښودل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسی علیه السلام وویل ښه نو ځه اوس به ته په ټول ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړې او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي موږ به هغه وسوځو او میده به یې کړو په سیند کې به یې واچو
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اے خلکو، ستاسو خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته. په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے محمد صلی الله علیه وسلم، په دغه شان مونږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تاته اورو او مونږ خاص لخپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. څوک چې لدینه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټي پورته کړي او دا غراز ټول خلق به د تل لپاره د خپل درانده پیټي په عذاب کې اخته وسی او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره د دغه جرم د مسؤلیت پیټي ډیر ربړونکی پیټي وي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. په هغه ورځ چې کله شپېلې پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې راډې ختلې وي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. خپل منځو کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو اله بلا لس ورځې تیرې کړې وي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه وایي. مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به وایي چې نه، ستاسو د دنیا ژوند یې یوه ورځ ژوند و. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي. وایي چې زما پروردګار به هغه خاورې ریکړي وابه یې لوزوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. په هغه ورځ به ټول خلق د आवाज کوونکی په بلنه سم سیخ راشي، یو بڅری کوګوالی به نشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. له ډیر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه اوري. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغه اجازه ورکړي او د هغه خبر اوریدل خوښ کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تل ژوندي د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټی راخیستی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا
ما فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اختارونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان ژغوري یا د دې په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مکوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه میند. د طه مبارکه سورت چې د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 114 آیت څخه اوري. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلو چې آدم ته سجده وکړي هغه ټول خو سجده وکړه مګر یو ابلیس چې انکار وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره موږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د میرمنې دښمن دی داسې نشي چې دای تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شئ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوساینه شته چې نه وږي بېوزلي اوسېږئ نه مو تنده او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بیبي حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شئ. تاسې به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسې ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه روند را پاسو.
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا هغه به وایي پروردګاره په دنیا کې خصوص سترګورم دلته دی ولې روند را پاتولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کېږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حده تیری کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې له دې نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شو کلي کې نن دوی زی راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یوه موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه زلبل ته سترګې قدرې هم مو راړوئ چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړی شوې حلاله روزي ډېره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپل هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي. آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. کومنګ د هغه راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمون پروردګاره تا مونږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږي چې مونږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص
فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر یو د چارې عاقبت سترګې په لار ده، نو اوس منتظر اوسئ، ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لار تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.